لور، باران او میلمه، سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. د الله تعالی جل جلاله له طرفه د لور، میلمه او باران ورکړه او ورکول لوی نعمت دی. خو په دا درې واړو کې د الله جل جلاله ځینې بندګان خفه وي. نن غواړم په همدې موضوع در سره ځینې خبرې شریکې کړم. نو په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ ځکه دا ډیره مهمه موضوع ده. او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. اول، د لور درلودل د ویاړ خبره ده. په دینی فرهنګ کې د لوڼې درلودل ویاړ دی ځکه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره همرنګېدل دي چې امام صادق رحمت الله علیه ویلي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لوڼو پلارو. خو یو شمېر داسې کسان هم شته چې د ناپوهۍ له کبله د لور په زوکړې خفه کیږي. د لور پر زوکړې خفګان یعنی په خپل حکیم او په هغه ذات نیوکه ده چې په هر څه قادر او توانا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مفهوم یې داسې دی که څوک 3 لوڼې ولري او ښې وروزي نو هرومرو جنت پرې واجب دی. یو صحابي ترې پوښتنه وکړه ای د الله جل جلاله رسوله که څوک 2 لوڼې ولري؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل که یوه هم وي د سمې روزنې په سبب جنت پرې واجب دی. لور د پلار د مینې، محبت او عاطفې ښکارندویه ده. په حقیقت کې باید ووایو کوم پلار چې لور نه لري ژوند یې بې خونده دی. دویم، میلمه د الله جل جلاله دوست دی. دا متل او دې ته نور ورته متلونه او د میلمه په اړه به مو ډېر له پنده ډکې کیسې اورېدلې وي. خو داسې وخت هم کله کله کیږي چې له میلمه نه کوربه په تنګ وي. دلته درته د میلمه په اړه یوه لنډه له پنده ډکه کیسه وایم. یوه ښځه خپل میړه نه په شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله چې میړه مې ډېر میلمه پال دی، خلک را دعوت کوي، د میلمنو ډېر احترام کوي او د میلمنو ډېروالي او پخلی په عذاب او ستړي کړی ما. د الله جل جلاله رسول هیڅ ځواب ورنه کړ. ښځه کور ته لاړه. څه وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میړه ته ځواب ورولېږلو چې زه نن ستاسې میلمه یم. په دې خبره سړی ډېر خوشحال شو او خپلې ښځې ته یې وویل چې نن شپه میلمه لرو او هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ښځه ډېره خوشحاله شوه. په ډېرې خوښۍ سره یې مزیدار خواړه تیار کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورغی، ډوډۍ وخوړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې خاوند ته وویل کله چې زه ستا له کور نه ووتلم ښځه دې پرېږده چې هغه دروازې ته وګوري. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې نه وتلو ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کتل. ګوري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وتلو سره له دې کور نه ماران، لړمان او ټول ضروري شیان ووتل. ښځې له ډېرې ویرې او حیرانتیا چغې کړې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هر کله چې ستا کور نه میلمانه وځي دا ډول ټولې بلاګانې او آفتونه ورسره وځي. د میلمه د احترام او عزت دا حکمت دی. کوم کور کې چې میلمانه ډېر وي هغه کور د الله جل جلاله خوښ وي. له اسمان نه پرې د الله جل جلاله رحمتونه او برکات نازلیږي. دریم، باران د انسانانو او نورو حیواناتو لپاره یو ډېر مهم جز ګڼل کیږي. اوبه د باران په واسطه جوړیږي چې ژوندیو موجوداتو ژوند ترڅنګ د ځمکې قشر ته ګټه لري. باران وچکالي له منځه وړي، هوا پاکوي، د ناروغیو مخه نیسي، د چاپیریال په سمسورتیا کې مهم رول لري، اوبه زیاتوي، د حاصلاتو د ډیروالي سبب کیږي. باران د الله جل جلاله لوی نعمت دی او دعا پکې قبلیږي. کوم شی چې په دنیا کې شتون لري هغه ټول د الله جل جلاله نعمتونه دي او انسان باید د دغه نعمتونو په مقابل کې شکر کوونکی وي. دا 3 شیان مو ځکه یاد کړل چې ځینې خلک ترې یا پرې ناشکري کوي، که لور یې وشي بیا خفه وي او ان د سخت او تریخوالي لامل کیږي. کورنۍ پرې خفه وي، ډوډۍ نه خوري، میرمنې ته په قهر وي، میرمنه کمزوري بولي او هیڅ خوشحالي پرې نه کوي چې دا په حقیقت کې یو ستر جهالت او ناپوهي ده. ځکه نه دا د میرمنې په واک کې خبره ده او نه په دې خبرو سره څه کیږي. دا د الله جل جلاله ورکړه ده او بل دا چې رزق او ژوند په نارینه او ښځینه اولاد سره نه دی بلکې هغه د خدای ورکړه ده. که یو څوک د نارینه اولاد په نه راوړلو یا نه لرلو له دې امله خفه وي دا په حقیقت کې ناشکري او په الله جل جلاله ناباوري ده. ځکه دلته ژوند یوازې په زوی پورې وتړل شو په داسې حال کې چې دا ناپوهي ده. همداراز ځینې خلک چې په نورو میلمانه وي ښه خوشحال وي خو چې دوی کره میلمه راشي بیا یې له زړه یو خدای خبر وي که څوک داسې وي نو ځان د یو هرسناک او ناکامه شخص وبولي ځکه دا د ناپوه، هرسناک او بد شخص ځانګړنه ده. او دریم، د باران خبره ده چې کله باران کیږي یا دوامداره شي بیا ځینې خلک کفر غږوي او ناشکري کوي، خصوصا ښځینه طبقه داسې کوي. دا هم ناپوهي ده او باید ونه شي.
په دې هیله چې دا معلومات به مو خوښ شوي وي او دا ویډیو به مو خوښه شوي وي نو مهرباني وکړئ درسره یې لایک کړئ، خپلو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ تر اوسه مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ د چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. ډیره مننه.